السلام علیکم. زه عثمان شاه د مومن ملالي زوی یم. نن څه کسان مثلا زموږ د کلي راغلي وو، موږ ته دا دمکي راکړله چې یاره تاسو دلته کې چې کوم مشران راځي د پارټیانو والا، دا موږ ته وایي چې دا به تاسو نه پرېږدئ، که رال بې نو موږ به دا کور هم رانه او تاسو به یې دې کور نه وباسو، دې کلي نه به هم دې وباسو، شړو به هم. نو موږ ورته ویل چې موږ خو غریب خلک یو، دا موږ له راځي، زموږ موږ باندې خفه دي ځکه راځي. هغه ویل که خفه یې در باندې، که خوشحاله یې در باندې، خو نور به یې نه پرېږدئ، که څوک راته لاس نه نیسئ وباسئ. نو موږ ته یې ډېرې زیاتې خبرې وکړلې. بله دا چې موږ ورته ویل چې خیر دی راځي، هر څوک چې راځي نو راځي دي. دوی وویل چې نه موږ دا نه منو، تاسو به یې دې کلي نه وباسو. نو برای مهرباني موږ سره په دې کې ودرېږئ، موږ سره اواز اوچت کړئ. زما ټول مشرانو ته، ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې په دې کې موږ سره اواز اوچت کړي، موږ له انصاف وغواړئ. موږ ته انصاف پکار دی، ولې چې د کلي خلک هم نه پرېږدي، بل هم نه پرېږدي. اخر موږ به کوو څه، کوم طرف ته لاړ شو، چا خوا له لاړ شو، څه وکړو، ډېر زیات تنګ یو. نو زما ټولو مشرانو ته، ټولو پښتنو ته درخواست دی چې زموږ دپاره دې غږ اوچت کړي، زموږ دپاره د انصاف اواز اوچت کړي چې موږ ته انصاف راکړی شي.